ډیر ملګری کمنټ راته کوي او واتس اپ کې میسج کله نا کله کوي چې دغه ستونزه زمونږ په جیمیل باندې راځي. کله چې مونږه جیمیل ادرس جوړو نو دغه سی یو ستونزه مونږ ته پیخیږي چې مونږ ته ویریفای نمبر کوډ راځي، وایي تاسو ته کوډ درځي خو هغه کلم تاسو نمبر ته نه درځي دا کوډ. دغه طریقه ملګرو ګوري دغه سی جیمیل ادرس چې زر ته جوړوم دغه ستونزه زما کې مشته، خو زه څنګه درته حل کوم هغه طریقه هم درته وښایم. لومړی درته جیمیل ادرس جوړوم چې تاسو ته ستونزه کومه پیخي، همغه باندې کار کړم. ګورئ ملګرو ویډیو ما تیزه کړې ده، نو کله چې دغه ستونزه ماته هم پیښیږي دا زه څنګه حل کړم دغه ستونزه، نو ګورئ زه به دا ستونزه حل کړم. هغې وروسته به تاسو ته بل جیمیل ادرس جوړ کړم. دغسې ملګرو تاسو ولیده دلته تاسو ته چې تاسو نمبر ته چې دی یو شپږ عدده ویریفای نمبر ځي، ګورئ هغه دلته چې تاسو ویریفای باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته هېڅ هم نه درځي، تاسو پورته نور جیمیل ادرس نه جوړېږي، نور پورته نه ځي. نو ملګرو راځئ طریقه ورته وښایم چې څنګه دغې ستونزې نه ځان خلاص کړئ. تاسو به راشئ خپل جیمیل ته، ایمیل باندې به پل ګوته کېږدئ او آف انفو له به راشئ. کله چې آف انفو له راغلی تاسو به جیمیل سیټینګ ته راننوځئ. دغلته تاسو کله دې سیټینګ له راغلی ملګرو دلته به دې سیټینګ کې تاسو څه وکړئ، په دغې برخه کلیک واخلئ. دغې باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته به تاسو ملګرو فون دغه بند کړئ، ډو ناټ الاو به کړئ. تاسو دا چې کله تاسو بند کړئ تاسو به بیرته راشئ، واپس به ووځئ دې څخه او دلته به راشئ، تاسو به بیرته جیمیل ادرس ته داخل شئ. او اوس تاسو ته وښایم چې څنګه تاسو خپل جیمیل ادرس په اسانه توګه او بغیر له دې څخه چې تاسو څخه نمبر وغواړي ډیر زیات جیمیل ادرس لا تناهي انلیمیټډ جیمیل ادرس تاسو جوړ کړئ. تاسو ته یوازې یو دانه جوړوم ځکه چې ویډیو اوږده نشي، نو تاسو به خپله کولی شئ چې دې کې ډېر جیمیل ادرس جوړ کړئ. تاسو به راشئ دلته خپل پاس پروفایل باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په پروفایل کلیک واخیسته ملګرو دلته به تاسو ته دغه پروفایل باندې به کلیک واخلئ. تاسو ته به دلته دغسې ځای راواخلي، تاسو به دلته راشئ په دغې اډ انادر اکاونټ باندې به کلیک واخلئ. په دې ځای مو چې کلیک واخیسته تاسو ته به داخل لاړ شئ، دغه ځای کې به اوس ګوګل باندې کلیک واخلئ. مخکې ملګرو جیمیل ادرس هم دلته جوړ کړو خو ستونزه راته پیښېده، ویریفای نمبر یې غوښته، نو اوس دلته به تاسو خپل فنګر لاک ورکړئ یا کوډ چې دی تاسو به هغه ورته ورکړئ. وروسته به تاسو کریکټ اکاونټ باندې کلیک واخلئ. نوی اکاونټ جوړول دغه ځای باندې مو چې کلیک واخیسته بره باندې به کلیک واخلئ. دې نه وروسته تاسو به راسئ، لومړی به خپل نوم ورکړئ، بیا به تخلص ورکړئ. دې ځای کې ګورئ ملګرو تاسو ته په صحیح ډول یو جیمیل ادرس جوړوم. دې کې تاسو ډېر هم جوړولی شئ، خو زه تاسو ته یوازې یو جوړوم چې ویډیو اوږده نه شي. دلته پاس هم نوم ورکړه، لاندې هم تخلص ورکړه. زه یو شی خاص ورکوم، نیکسټ باندې کلیک اخلم، هغې نه وروسته ماته دغسې برخه راوړي. زیږېدو نیټه ته راوړي، تاسو څوم کال کې زیږېدلي دي کې به یو څه ورکړئ، خاص زه ورکوم 2000 او دلته 15 او دلته جولای میاشت ورکوم. دلته به تاسو که ښځینه یې فیمیل او که نارینه یې میل به انتخاب کړئ. وروسته به په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. لږ به انتظار شئ دوستانو. دلته به تاسو راشئ خپل یوزر نیم به ورکړئ، که تاسو سره کوم جیمیل ادرس غواړئ همغسې یوزر نیم به ورکړئ. زه دغه ورکوم، ورته نیکسټ باندې کلیک اخلم. دلته به د دریو کې چې تاسو انتخاب کړم هغه انتخاب کړئ او بیرته په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. ګورئ دلته به تاسو راشئ پاسورډ به ورته ورکړئ، قوي سټنډرډ پاسورډ به ملګرو تاسو انتخاب کړئ. غټ ای بي سي وړ ای بي سي شماره ورسره څنګ کې نور نښانونه به تاسو ورسره ورکړئ. نیکسټ په کلیک واخلئ. کله مو چې نیکسټ کلیک واخیستل د ستاسو جیمیل ادرس چمتو شول، ته به بیا په نیکسټ کلیک واخلئ. دا به داسې ښکته راشئ، اګري باندې به تاسو کلیک واخلئ. ستاسو جیمیل ادرس په بشپړ ډول چمتو شو. ملګرو که زما یوټیوب چینل کې نوي یاست حتما زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ تر څو دغسې ویډیوګانې تاسو ته زر در ورسیږي او تاسو یې ترې ګټه پورته کړئ. لږ به انتظار شئ، دا پروسه لږ وخت نیسي. ښه ملګرو ګوره ګوګل سروس له ځي تاسو ته هغه جیمیل ادرس تاسو ښایم چې ما اوس مهال همدغه اوس جوړ کړ او وخته نه جوړېده، اوس ګوره بالکل جوړ شو. نو ملګرو اوس تاسو ته دغه جیمیل ادرس تاسو ښایم. ملګرو حتما زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ. دغه دی ما چې نوی جیمیل ادرس جوړ کړ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.